د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري. ملګرو څنګه تاسو جواب ته د ما پاس په متن کې هم پوسټ کړي دي او په کمنټ کې هم یا څرګندونو کې هم شته چې په دوه موضوع باندې به خبرې کوم. لومړی موضوع چې د الله ګل مجاهد یو ځل بیا طالبان ونیو. دوم په پاکستان د پنجاب کنټرول د نجم سیټي له تفسیرې مطابق ځکه ما سره هغه تفسیر شته بیا هغه هم زه تاسو سره دلته شریکوم او نشروم به درته نو تر اخره لما سره اوسئ دغه وضع تاسو سره ان شاء الله تعالی شریکوم. نن په کابل کې یو بمي چاودنه هم شوې ده هغه به هم در سره خبرې کوم. خو لومړی تاسو دغه د الله ګل مجاهد دغه د نیولو دا ویډیو وګورئ ان شاء الله تعالی وروسته به زه خبرې کوم. دا ډېره لنډه ده خو دا دوهم ځل دی چې دا نیول شوی حتما کېدلی شي په کوم دغه کې به د طالبانو سره په مقاومت کې نیول شوی که چې شوي دي خو دا واورئ بیا وروسته تفصیله لرو. دا خبيثم ګیر که د خړې سترګې ناسته دا وګوره خبيث شرمېږي نه سړی په خوله وولي هلته ګوره دغسې ورته کش کړي په دغه سږمه یې ولي خبيث. اوس خو یو څه ووایه که نه ګیر هلته وګوره دا خو امارت ته ګیرې خدای جواب به څنګه ورکړي داسې به کش یې که ورته کش یې که دا خبيث کش یې وښی دا خبيث پړګی پې خطا کړي دا بیا پړګی دی بیا چشته تړلی خبيثه دی دغه مه کوه خبيثه شرمو دی و شرمو مزه دی دغه نمادار کله که وښی سم یې وښی وی وښی دا خبيث خبيثه دا خبيث هم ګیر که د خړې سترګې ناسته دا وګوره ملګرو دا الله ګل مجاهد دی به په تیر حکومت کې هم د ولسمشر اشرف غني خلاف بیا ډېرې چغې والې او دا دوی صرف د خپلو دغه د خپلو د ځان ساتنې یا د خپل کوم قدرت ساتنې لپاره به دا د ټولو خلاف و د حکومت به هم خلاف و د طالبانو به هم خلاف و او دغه ډېر زیات د خلکو ځمکې نیولې وې په هغې قبضه کړې وه. نو اوس کېدلی شي هم دا دوم ځل لپاره اوس نیول شوی ځکه هغه یوه بله ویډیو مله ما ولیدله خو بیا ما هغه دلته نشر نه کړې خپاره مې نه کړه. په هغې کې ورته ویلي وو چې ستاسې هغه نور کسان مې هم در سره نیولي دي نو هغه هم د دوی سره نو دا هم نیول شوی دی. دا دوم ځل دی چې دا نیول شوی تېر ځل دا په خلاص کړی و نو دې د مقاومت نه لاس نه اخیستو نو یو ځل بیا ونیول شو. خو دا په دغه موضوع نن په د کابل په یو روغتون کې بمي چاودنه هم شوې وه وروسته بیا لکه هلته د طالبانو سره ډزې هم شوي دي. دغه راپور خو ټولو ته معلوم دی خو دې باندې زه یوه لنډه تبصره لرم. ګوره موږ چې لکه زموږ مریضان یا رنځوران چې کله په تکلیف کې دوی پښتونخوا طرف ته ځي ځکه چې دغلته په دغه تېرو کلونو کې هغه څه روغتونونه چې هغه هم خرابه شوي بیا د کرزي په حکومت کې چې هلته ډېر په هغه وخت ډېرې مرستې راتلې همداسې خاص دغه طرف ته روغتونونو جوړونې طرف ته څه خاصه توجه نه وه شوې. خو بیا هغه کوم روغتون چې پاتې هم دي لکه اوس نو دغه په دې باندې هلته پکې بمي چاودنې هم کېږي او بیا وروسته پکې ډزې هم کېږي. د دې شاته علتونه څه دي؟ شاته علتونه دا دي چې ما لکه زه همیشه دا خبره کوم چې دغه د پنجاب حکومت پالیسي هم دا ده چې دغه د افغانانو دغه کمې سهولتونه چې ورته لکه شته دی چې د دې نه خلاص کړي لکه دغه روغتون چې دی لکه که دا هم اوس دلته دا خرابه شي نو بیا به نور هم خلک مجبوره وي چې لکه خپل هر مریض دپاره پښتونخوا ته لاړ شي. خو بیا په دې کې زه همیشه دا خبره کوم چې دا خو لکه پنجابی د پښتون دشمن دی او هغه نه غواړي چې یو خپلواک قوي پرمختللی افغانستان وي په ګاونډ کې. نو خو دا غواړي خو موږ افغانان هم همیشه په دغه فریب کې راځو. ګوره اوسه پورې خو زه د اسلامي حکومت غوښتنو طالبان خو اسلامي شریعت ته ورسې راوستل او بیا هم دغلته بمي چاودنې کېږي. نو اصلا هغه علت یې ولا باید سړی ووایي که نه. علت یې هم دغه دی چې دغه یو زموږ دشمن ګاونډي هېواد دی چې پالیسي جوړونې هغه د پنجاب په لاس کې ده او هغه هېڅ وخت د افغانستان پرمختګ نشي لیدلی. نو دغه یو علت دی
خو باید افغانان هم موږ د کې هغه خو دي ملامت خو دشمن دي خو افغانان زمونږ هم په دې ملامت دي چې دا په دغه دوکه کې راځي. نو اوس دغه بمی چاودنه کې دي چې په خاطر کې د څه د پاره کې که اسلام خو دغه شرعي حکومت خو د طالبان راوستو نو د اسلام په خاطر خو دا کار نه کوي نو به شاته بل نور چیلتونه دي بل چیرته هم نشته دي ویلت هم دا دی چې بس هغه د افغانانو دغه کوم چې هغه د لپاره په کې لښان د سہولتونه تاسو هغه زینه په نخښه کوي چې هغه د منځوي سي او د دایمي لپاره پنجاب ته احتیاج شي نه پاکستان ته احتیاج. نو دغه اصلي علتونه دغه دي. خو په دې باندې ما دغه لنډه غونډه نظر واچو نو زه یو بل تفسیر لرم هغه نجم سیټي یو ویډیو ما سره ده خو هغه په اردو باندې ډیره لنډه ده. مخکې ما یو ورځ ویلي هغه تحریک لبیک په نوم یو تحریک دی چې هغه د پنجاب نه جوړ دی او د پنجاب نه پورته شوی او د حکومت خلاف باندې به نارې وهلې. ما ویل چې دې شاته کېدلی شي امکانات ډیر زیات دي چې د پاکستان یا د پنجاب آرمي ولاړ هغه د دې لپاره چې نړیوال په دې باندې وډاروي چې وګوره دغه په پاکستان کې دغه اسلامي ګوندونو به یو ځل سره راپورته کړی دی او په دې باندې وډاري چې کله که به ماشاءالله ولګيږي نو هغه بدسي چې اروپایي یا غربي هیوادونه او جمع امریکا نو دا به لکه هغه د فوجي حکومت هغه به هم لکه هم سره مرسته کوي هم به خپل خبره مني هم به په کوم مشکل کې نه نو دا غي لپاره دی دا کار کو. خو زه به سره نمبر دغه ویډیو کې دا تقریبا یو نیمه دغه چې دی کې د خبره وګوره دغه نجم سیټي خپل وای چې لکه دلته واک کې څوک دی او که د پنجابي د باندې کمبل ګوند وي نو پنجابي آرمي به د خلاف باندې څه کوله دا تاسو واوري به زه تفصیلات سره لرم. पर मजहब का जो रंग है वो रियासत पर गालिब नहीं होना चाहिए. जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है आप क्या समझते हैं कि मजहब के अलावा कोई और वजह भी है उनके गालिब आने की इस मौजूदा सिचुएशन में? मगर दूसरी बात इसकी अहमियत دا ورته وایي کنه چې دا سوال باندې پیښ کزنه پښتانه زمونږ خو د پښتونخوا ټول پښتانه په اردو پیږي خو د خاطر زمونږ افغانستان کې ډیر پینې پويږي دا د سی وایي دی خزي ورن سوال وکړو ژورنالیست وایي چې دغه تحریک لبیک کم شاده کم قوت دی یا چې شي دی چې دا په حکومت باندې لکه په جمهوریت حکومت باندې چې هغه هم د پاکستان پنجابي آرمي سلیکټ کړي وو د عمران خان په دغه کې ګوند لپاره نو په دې باندې څنګه دا غالب راغی لکه دې کې لکه دا په دغه حکومت باندې څنګه غالب شو دغه نو به دا وګورئ چې دا په څه جواب وایي دغه جواب چې به په پریکشن ان شاء الله تعالی خپل هم تفسیر لرم. ये टीएलपी की इसलिए है कि टीएलपी ज़्यादातर जो है इसका सपोर्ट बेस पंजाब में है. इसका सपोर्ट बेस इतना और सूबों में नहीं है. और सबसे अहम बात है ये कि इसका ताल्लुक एक जियोग्राफिकल एरिया के साथ है जिसे पंजाब कहते हैं. अब पंजाब की वही इलाका है जहाँ से रियासत के सारे इदारे 70% रिक्रूटमेंट रियासत के जो इदारे हैं खा वो जुडिशरी हो खा वो सिविल सर्विस हो खा वो फौज हो 70% ګوره دا خپل وایي کنه لکه ود دی د قوت یو وجه بل دا چې دا د یو جغرافي سره تعلق لري او هغه جغرافیا چې دا د پنجاب دا او دغه پنجابي جغرافیا دا د دوی تحریک لبیک په نوم باندې دغه کوم مذهبي ډله ده د دې تعلق په دغه ځای نه دی او به د شل چې د پاکستان ان د هغه چې کوم سیویلین حکومت یا آرمي کې چې هغه کې تقریبا 90% یا په دغه کې دا جوډیشری دغه لکه عدالتونو کې چې څه د دې ټول دغه چې دی وي 90% دا پنجاب جوړي واځي د پنجاب صوبې جوړي نو د دوی قوت په دې کې چې دا خلک چې دی تحریک لبیک ځکه د خلاف باندې د پنجاب آرمي کم قوي ګام نه پورته کوي چې لکه د طالبانو خلاف یا د سواد کې چې کوم طالبان راپورته شي چې هغه به خوځپل او دوی جوړ کړ به روسي وځپل پښتانه په کثر پوجا نو هغه رقم لکه د دې په خلاف باندې کوم دغه وانه غسل شو قدم یا ګام نو دا څه وجه دا اوس دا نورم وای به زه په خپل تفسیر ته دوام ورکم. जो रिक्रूटमेंट है वो इन्हीं इलाकों से आती है पंजाब के जहाँ टीएलपी भी मौजूद है तो इसलिए और पुलिस भी इन्हीं इलाकों से आती है पंजाब के और पंजाब हावी है. अब इसलिए मुश्किल हो जाता है कि आप पंजाबी एक और पंजाबी के ऊपर और जिसका मजहब भी वही है उसके ऊपर कोई अपनी रेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे. دا به د سی وی کنه لکه چې یو لکه دغه کوم فوجین چې دي د پاکستان لکه دغه تعلق هم د پنجاب سره دی
پنجاب چې دی وای زورور دی خپل دغه تحریک لبیک چې دی وای دوام د پنجاب سره تعلق لري او به دوی کې دیو په مسلک باندې دا خو دی ونه ویل خو زما ته معلوم دی چې په مسلک باندې دوی بریلوین دي او دغه فوج کې ډېر بریلوین دي او دغه خپل پنجاب کې چې دغه خلک چې دي دا په مسلک په لحاظ باندې بریلوین دي نو په دې خاطر باندې دغه تحریک لبیک چې دا په حکومت باندې قوي شو او د دوی خبرې حکومت ومنلې نه عمران خان حکومت ومنلې فوج نه حکومت ومنلې چې دغه سره په خبرو کې هم خپل دغه ور سره ناستو دا فوجي ور سره ناستو دا لکه د بخښپاتې به अगर तो सिंधी होते या बलोच होते या कोई और नेशनैलिटी होती तो इतना मुश्किल नहीं होता है बिकॉज वो आपकी लॉयल्टी जो है वो स्प्लिट हो जाती है मगर यहाँ कदी په ځبانه چې د بلوچ وي یا سیندین وي یا کمبل قوم نه پښتون وي نو به چې د پنجاب د ارمي لپاره ډیر اسانه و چې د خلاف باندې خپوره قوي دغه کلی وي دا اپریشن کلی وي او هغه په زور باندې ځپلې وي خو دلته چې مسله د خپل د پنجاب دا او دغه تحریک لبیک چې د دام د پنجاب دی به تور سره په مسلب کې یو برابر دي نو دوی خلاف باندې دوی کار نه کوي ته حکومت یو ته سملو نو دا نور خپل خبرې به مو کې به خپل تفسیر ته دوام ورکړي ये पंजाब का भी एक मसला है कि ये यही सारी डेवलपमेंट है यहीं के ताजर तबका जो है वो टीएलपी को चैरिटी देता है सस्टेन करता है चंदा देता है बाज़ारों के लोग और इसीलिए उनके लिए यहाँ सपोर्ट बेस है तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक बहुत अहम वजह है कि टीएलपी को जो है ना इतनी सपोर्ट मिल रही है हाँ زبدالر کوم به وزور څه خبره خبره ها ورته دا مې د دې د خبرولو نظم یو خاص مقصدی دا چې کله دی خپل د مختلف قسم د پنجابي میډیا چینلونو د لارې دا خبرې دوی خبروي خو په دې باندې هغه زمونږ ګلخانان چې دا هغه پښتني احساس اتیا غسل شوی دی او کټر پاکستاني یا پنجابي تر جوړ کړی دي هغه حقیقتونه هیڅ نه ویني ګوره دا خپل پنجابي دی دا په دې باندې پوهه دی چې وایي د چې دی قوي چې دی هغه پنجابي دی هغه ته التهاوی ویل کنه په دغه باندې نو دغه تحریک لبیک چې دی د دې جړی چې دی اینه بنیاد په پنجاب کې خسر شوی دی دا ډله چې دغه مذهبي ډله دا د پنجاب سره تعلق لري د دې مسلک چې دی هغه هم بریلوي مسلک دی او د پښتونخوا د پښتنو کې چې اکثره دی هغه دغه دی دا دیوبندین دي نه په دیوبند مسلک باندې دي نو به ځکه دیو کله کله په یو بل باندې د کفر ټاپي هم لګي نو ځکه چې هغه کله او د دیو هغه دغه چې مشرو د هلال هیرته هلال به وتویل چې دغه دغه چې کله روزه کله شروع کیږي اخترونه کله کیږي نو دغه د پښتونخوا شاهدي به هم نه منله نو دا چې نو د دې خاطر باندې په مسلک د حساب باندې ماغه د پنجاب ټول یو خلک دي او په کاته کوم مذهبي ډله راپورته کیږي هغه ماشان نه ځپل کیږي یا هغه ظلم نه کیږي هغه شان د کلی ورسره نه بمباريږي لکه د پښتونخوا چې کېدل پښتونخوا کې به د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان ته به تاسو ټول پښتانه د منطقه خوشی کوي چې منګه دلته وایي بمباریګانی وکړو دا زین وول ته منګه اپریشن نه کوي چې به ټول بازارونه هر څه به ورته وران کړل به اته چې دا کار کیږي لکه اوس هغه خپل په حکومت باندې خپل ټول خبرې ومنل مګر هغه چې پنجابین دي په فوج کې پنجابین دي د جوډیشري وایي چې هغه کې عدالتونه کې ټول پنجابین دي هغه په سره نو ټول هغه سیاستونه جوړول هر څه هغه په لاس کې دي نو هغه به یو پنجابي او د بل پنجابي مخ نه ورزي او نو یو پنجابي په بل باندې دغه کوي دا ظلم کوي بل دا کاری دا خبره مر سره وکړه چې پنجاب ډیر پرمختګ کړی د دلته چې دغه مذهبي ګوندونو ته کومې پیسې ورکړل کیږي دا خپل هم د پنجاب تجاران ورکړي نو د دې لپاره دا چې دی د دوی خبره ومنل شوه او دغه د عمران خان کوم دغه جمهوریت حکومت چې تاسو وایي بلکې سلیکشن خو به په نسبت لکه د ووټ په ذریعہ باندې راغلی خو ووټ مرته دغه د پنجابي ارمي د لار او برابر کړی و چې د حکومت باندې راولي نو دغه مسله ما او دا ځکه زه راوړم چې دوی خپل وایي نو به ته په زماغه تفسیر بمي او دا به د سي چې کېدلی شي څنګه د پښتونخوا ځنې دغه د نوي کول ته ورسیږي او کوم یو اصلاح شي او خپل هغه په دې ځنې خبرو باندې پوي شي چې رښتیا د پاکستان په خاور باندې دغه حاکم قوم چې دی هم دغه پنجابي دی پالیسي جوړون کې هم دغه دی او دغه نور قومونه چې دي دغه ځای کې چې دي د دویمه درجه حیثیت لري
لکه دیو نه په پالیسي جوړونه کې دیو څه کم خاص رول لوبولی شي او نه په حکومتونو کې. ما پنجاب آرمي چې څه کوي ما شانته کېږي هغه ویل لکه دا چې د کمبل لکه صوبې کې دا تحریک وي نو دا ډېر قوي ځپل شوی به د پښتون څوک نه ځکه د میډیا مې د پنجاب د هغې به د طرفداري کوي او هغه د دې خلاف لږ شانته د زور نه کار واخیستلی شي هغه میډیا هم بېرته نه پرېږدي. نو دغه ځینې خبرې وې ما تاسو سره شریکې کړې که داسې کوم خاص څرګندونه وه هغه به زه ولولم او په سکرین باندې به یې راولم نو بیا به دننه د الله په اماني واخلم. دغه ورور سلام را لېږلی دی نړۍ مننه. دا دې لیکلي دي چې دا ډول رویه د اسلامي اخلاقو او یو مجاهد سره سمون نه خوري. وروره خو شته چې دې اوس په خپله په همدغه جګړه کې دا نیول شوی و که نه لکه دا د علاګل مجاهد په باره کې وایي خو بیا هم لکه په کار دا ده چې د اخلاقو څخه کار واخیستلی شي دواړو طرف څخه خبره دې سمه وه. بیا دا بل چې دی دا نجیب الله خان دی سلام یې را لېږلی نړۍ مننه وروره تا ته هم زما طرف نه سلام. دغه دی د افغانستان دا روان حالات به څنګه کنټرول شي او په هر خوا چاودنې چې اشرف غني به بېرته راشي او که نه دا چاودنې به څنګه کېږي. وروره دا چاودنې چې دي دا چې تر څو پورې دغلته پاکستاني او دغه افغانستاني او افغانان دغه پاکستان په فریب کې راځي دا چاودنې ډېر مشکلې دي که داسې په اسانۍ باندې ودرېږي. الله دې خپل رحم وکړي. نو دغه یو مشکل شته دی نو دا چې د پنجابي واکي او د پنجابي په دغه سیمه جغرافیا باندې حاکم وي نو بس دغه چاودنې به کېږي ځکه چې هغه دغه سند بلوچستان پښتونخوا دا ټول کنټرول کړي دي او په دې ډار کې دی که چې دغلته د افغانستان هېواد قوي شي نو بېرته به هغه دغه دلته به تحریکونه دغه کې په پښتونخوا او دغه کې راپورته کړي په بلوچستان کې او دغه خاوره به بېرته د افغانستان سره یو شي. نو د هغې په خاطر باندې دوی دا کار کوي چې د افغانستان اقتصاد هم ضعیف وي او همیشه پنجاب ته احتیاج وي. خو زموږ دا چې په پښتنو کې تعلیم او پوهه کمه ده نو دا همیشه په دغه دوکو کې راځي. الله دې وکړي چې زموږ دغه د پوهې کچه پورته شي او د پنجاب په دغه فریب نه بچ شو. پنجاب او ایران او دغه نور کوم ګاونډي هېوادونه چې دي دې ورور یو تبصره کړې ده خو دا زما نه لږه دغه لږ لرې بیا زه یې پوره نه ویم خو زه خپله ما په سکرین باندې راوستله که کوم ورور یې غواړي هغه بیا په خپله باندې ولولي. بیا السلام علیکم ورور طیب دغه ورور دغه را لېږلی کومنټ السلام علیکم ابراهیم خان وروره الله دې وکړي چې روغ جوړې. او بس نړۍ مننه ځکه دغه خلکو به لوستلي یار جان سلامونه را لېږلي مننه وروره. دا محسن خان وایي چې خاموش را مشال خان ټکر به کله راولي په لایو باندې بس انشاءالله تعالی هغه به یو ورځ بیا راولو خبرې به وکړي بس خو انشاءالله تعالی ځکه دغه دی دا خو هغه یو څه موده مخکې راغلی و ما سره تقریبا داسې یو میاشت د مخه ما سره په یو پروګرام کې را سره ګل وزیر دا دغه کومنټ راس نه انشاءالله تعالی هغه نه خو په پښتونخوا کې دغه شاعرانو سره خبرې کوم چې په راتلونکي کې زه داسې پروګرام به جوړوم چې د خیر سره په اونۍ کې به یو پروګرام د شاعرانو سره کوو د لر او بر پښتانه به ګډون کوي انشاءالله تعالی او دغه به کوو انشاءالله تعالی دا پروګرام به داسې چې بیا یو ورځ دغه ته وباسو مشاعرې ته زه خبرې کوم نو بیا به دا پروګرام دغه منظم کړو. د کراچۍ نه سلام قبول کړه نړۍ مننه وروره به زما سلامونه هم درسره قبول کړه الله دې روغ لره په امن کې اوسې او نړۍ مننه بس انشاءالله تعالی تاسو سره بیا په روښان وروره بیا به درسره په تماس کې کېږم. نن ما ځکه دغه ویډیوګانې جوړې کړې وې دې په اړه زما تبصره وه نو ډېر څه مې نه ویلې نو د دې لپاره مې دغه ونه کړو انشاءالله تعالی بل پروګرام کې به راسره بیا مېلمه شي.
نو تر بل ویدو پورې څنګه کوم بل کدا شان نه لري خصای من تر بل ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري د لوی الله جل جلاله په امان